بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي د قرآن عظیم شان د تلاوت دپاره کوم وختونه ښه وختونه دي؟ یعنې دا چې د قرآن کریم تلاوت چې کوم کم صورتونه ښه دي او سنت عمل دی، او چې ماښام کم صورتونه تلاوت کړم ښه دی، سهار کم، او د قرآن کریم تلاوت کوم وخت کول زیات ثواب لري. د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د قرآن عظیم شان که څه هم د ځینو صورتونو فضیلت ثابت دی، خو بهترینه خبره دا ده چې یو کس تلاوت کوي ټول قرآن عظیم شان به تلاوتوي. او 3 وختونه علماو د تلاوت دپاره ښه وختونه بللي دي. اول وخت د تهجد وخت دی. که څوک د سهار تر لمانځه مخکې، یعنې سهار چې وخت لا نه یې داخل سوی، د شپې په اخره حصه کې تلاوت کوي، دا بهترین وخت دی. دا وخت الله جل شانه خپل خاص رحمتونه نازلوي. د ابي سعید خدري رضی الله عنه څخه روایت دی، دی مبارک فرمایي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر، هل من تائب، هل من سائل، هل من داع حتى ينفجر الفجر. پیغمبر علیه السلام فرمایي: وای کله چې د شپې 2 حصې تیرې سي، هغه 3مه حصه یې سي تهجد وخت سي، نو وای الله جل شانه بلا کیفه اول اسمان ته راکښته سي او بیا خپلو بندګانو ته اعلان وکړي: وای په تاسو کې یو ګناهګاره څوک شته چې زما څخه طلب د مغفرت ورته وکړي، زه بخښه ورته وکړم؟ په تاسو کې یو توبهګاره شته چې توبه وباسي، زه توبه قبوله کړم؟ په تاسو کې یو څوک غوښتونکی د یو شي شته چې یا رزق غواړي، یا اولاد غواړي، یا مال غواړي، یا جنت غواړي، یا بل څه روا مقصد لري، زه یې ورکړم؟ په تاسو کې یو څوک شته چې دعا وکړي، زه یې دعا قبوله کړم؟ نو په دې وخت کې که سړی تلاوت کوي، خاص د رحمت وخت دی، نو دا بهترین وخت دی. وای دا اواز الله جل شانه خپلو بندګانو ته فرمایي تر څو چې سپېدې چې وي. دوهم وخت چې علماو ښه بللی دی، دا د سهار وخت دی. سهار وای ځکه چې الله جل شانه په قرآن عظیم شان کې فرمایي: اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. وای تاسو پیغمبر علیه السلام ته فرمایي: وای المنځ هغه وخت کوه چې لمر راوخیږي، یعنې ماپښین مازدیګر، او د سهار لمونځ. وای ځکه دا د سهار په وخت کې ملائکې حاضریږي، یا د الله خاص رحمتونه حاضر وي د سهار په وخت کې چې سپېدې راوچاودلې. او 3م وخت د سهار تر لمانځه وروسته، ځکه یو روایت کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي: ولو یعلمون ما فی العتمة والصبح لآتوهما ولو حبوا. وای کم فضیلت چې د سهار تر لمانځه وروسته دی، او دا چې د سهار او د شپې او د ورځې ملائکې سره جمع کیږي، یو د سهار وخت دی، یو د مازدیګر وخت دی. په دا 2 وختو کې ملائکې
دواړې راکښته کېږي، سره یو ځای کېږي، سره ویني. په دې کې چې څومره ګټه سته نو خلک به خامخا حاضر وایي که څه هم پر خاپوڅ راتللی، نو دا بهترین وختونه دي. نو بعضې صورتونه فضائل یې زیات راغلي دي، لکه سورة اخلاص 3 واره چې ووایه د پوره قرآن عظیم الشان ثواب لري. یو وار سورة فاتحه دا د درس قرآن ثواب لري. سورة انعام دی، سورة ملک دی چې ماښام یې سړی وایي د قبر د عذاب به الله وساتي. سورة یاسین دی چې سهار ویل کېږي. نور سورتونه هم دي چې فضائل یې بیان شوي دي، خو دغه 3 وختونه د تلاوت دپاره علماو ښه وختونه بللي دي. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته. تعلیم القرآن اسلامی رادیو.